د لر او بر افغانانو یو ځای کېدو پر ضد طالبان هم د پاکستان دریځ خپل کړ. طالبانو کابل کې د پی ټی ایم په ملاتړ د لاریون مخنیوی کړی. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په کابل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر پلویان وایي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یې د هغه لاریون ممانعت کړی چې غوښتل یې د یاد شوي غورځنګ پر مشر منصور پښتین د برید او د پاکستان د غندنې لپاره لاریون وکړي. د دغه لاریون د تنظیم یو سمبالونکي وایي چې د لاریون د تنظیم لپاره د کابل د والي دفتر اجازه ورکړې وه، خو د طالبانو وایاند یې مخالفت وکړ او د لاریون اجازه ورنه کړل شوه. پر منصور پښتین وړمه ورځ د بلوچستان ایالت په قلعه سیف الله کې برید وشو چې یو ملګری ټپي شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو د برید پړه پر پاکستاني دولت واچوله. دا برید د پښتنو ملتپالو له سختو غبرګونونو سره مخ شو. طالب وایان ذبیح الله مجاهد نه دی ویلي چې ولې د منصور پښتین د پلوۍ او پاکستان د مخالفت لاریون منع کړی دی. طالب چارواکو څو اونۍ مخکې په کابل کې د پاکستان پر ضد یو بل لاریون سمبالونکی عظیمي نیولی او بندي کړی چې تر اوسه پورې د طالبانو له استخباراتو سره بندي دی. خبریال جاوید واک لیکلي پرون په کابل کې ځینو کسانو تصمیم نیولی و چې د منصور پښتین په ملاتړ لاریون وکړي. د دې ملګرو نیتونه پاک دي، کور یې ودان، خو زه یوه نیوکه پرې لرم چې دوی ولې له قضیې دومره ناخبره دي چې فکر کوي د پاکستان په ضد د لاریون اجازه به ورکړل شي. که څوک اوس هم په اوسني حکومت کې د پاکستان د نفوذ په اړه شک لري، یوازې کابل ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار محیط یوسف د وروستي سفر عکسونه وګوري. اوس وخت کې د افغان ځوان لپاره مهم کار دا دی چې د یو سوله ییز ولسي تغییر لپاره کار وکړي، داسې چې حکومت او وطن له پردي اشغال او نفوذ خلاص وي او مالکیت د افغانانو لاسته ولویږي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.